السلام علیکم ګران هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وای او وخت به مو په خیر تېرېږي. د برازیل د بشري ویزو هغه فورم چې پرون ورځ د دوی لخوا وړاندې شوی دی غواړم تاسو ته تشریح کړم. که څه هم دوی هغه فورم چې وړاندې کړی و PDF بڼه یې لرله، ایډیټ پکې نه کېدو. موږ تاسو ته دغه د وورډ فایل ته وړولو، کولی شئ په اسانۍ سره په دې کې ایډیټ وکړئ. نو راځو دغه فورم تشریح کوو، څه ډول کولی شو دغه فورم راخلو. ډېر اسانه او ساده دی. لومړی برخه کې فول نیم غوښته دی، مثلا فول نیم چې دی نوم او تخلص دواړه ذکر کړئ. ډیټ اف برث دی، هغه کې ایډیټ وکړئ، ډیټ اف برث ولیکئ. جنډر انتخاب کړئ، مثلا جنسیت مو چې دی میل دی فیمیل دی. دغه PDF فایل کې ایډیټ نه کېدو، موږ ورډ فایل ته درته وړولو، کومه برخه چې دا ټول چیک مارک کولی شئ. مټیریل سټیټس دی، سینګل یې میریډ یې هغه انتخاب کړئ، مثلا واده مو کړی نه دی مو کړی هغه ټول دلته کولی شئ چیک مارک کړئ. نیشنالټي افغانستان دی، پاسپورټ نمبر ورکړئ. ایکسپایري ډیټ غواړي، ایکسپایري ډیټ ورکړئ. دلته هغه خپل نوم بیا ولیکئ، مکمل نوم لکه څنګه چې په پاسپورټ کې لیکل شوی دی. نیم او تخلص یعنې نوم او فرست نیم او سیکنډ نیم دواړه ورکړئ. دلته د فلور نوم غواړي، فلور نوم او تخلص کلري تخلص هم ورکړئ، او د مور نوم غواړي، مور نوم ورکړئ. ادرس اف اوریجن مثلا چېرته چې اوسېږي هغه ادرس ورکړئ، مثلا خوست افغانستان اسماعیل خیل منجوزي. د کور نمبر غواړي که نه یې لرئ NA ورکړئ، N/A. پوسټل کوډ مو د ولسوالۍ کوم پوسټل کوډ چې وي هغه د خپل مشخص ځای پوسټل کوډ هغه ورکړئ. سیټي کوم ځای دی، خوست. سټیټ کوم ځای دی، سټیټ افغانستان کې نشته، ټول هماغه ولایت بیا هم ورکړئ. کنټري افغانستان دی. فون نمبر ورکړئ، مکمل د تلیفون نمبر مثبت 3 نه وي، کوډ شول او یې نه وروسته هغه شمېره ورکړئ. ایمیل ادرس ته، ایمیل ادرس کې هم ایډیټ کولی شئ. ایمیل ادرس خپل ایمیل ادرس کوم ایمیل ادرس باندې چې اپلای کوئ هماغه ایمیل ادرس دلته ولیکئ. دلته پوښتنه شوې دي چې مثلا ریلیجنز دی، ولته دوی کومه پوښتنه چې ده هلته لومړی کې ذکر شوې وه په فورم کې چې ډېری هېوادوالو داسې فکر کولو چې مثلا دا خو مسیحي دین پیروان دي، دا خلک تېر باسي. د دوی هدف دغه نه دی ورونو. دلته تاسو کولی شئ هغه خپل مثبت ځواب دلته ووایئ. I am a Muslim and a follower of Islam. I have been a Muslim since birth. مثلا زه مسلمان یم او د اسلام پیروي یم. زه چې کله پیدا شوی یم مسلمان پیدا شوی یم. او نور کوم هغه څه چې لاندې ما لیکلي دي تاسو کولی شئ په دې ډول تاسو هم ځواب ورکړئ. لاندې پوښتنه شوې ده do you have any diseases، یعنې کوم مرض یا په شي باندې مبتلا یې؟ نو ځواب مو ورکړی دی. بله پوښتنه شوې ده چې کومه دوایي یعنې دوا خورئ د کومه علاج لپاره، یعنې کوم مرض لپاره چې تاسو ډاکټر ته تللي وئ یا کومه دوا یې درکړې وي، یعنې د دوا جریان لرئ چې تاسو دوا خورئ. دلته مو نو ځواب ورکړی دی. پروفیشنل ډاټا ده، ایجوکیشنل لیول هغه هم کولی شئ چیک مارک کړئ. کوم ځواب چې تاسو سره مناسب وي هغه ځواب چیک مارک کولی شئ. لاندې پروفیشن یعنې مسلک مو چې دی، دنده مو چې ده، مثلا دلته ما مدني فعال ورکړی دی او لاندې مې بیا ډسکرایب ورکړی دی. دلته م دغه فورم چې ما ایډیټیبل ته اړول دی، ځینې ټیکس بکسونه مې اچول دي، انشاءالله ټول کولی شئ استفاده ترې وکړئ او منظم دغه فورم ډک کړئ. که بیا هم کوم ځای کې ستونزه وه انشاءالله زه هم په خدمت کې یم. دغه نه وروسته لانګویج یو سپیک، کومو ژبو باندې خبرې کولی شئ، پښتو، دري، انګلیش. دلته بیا دغه چیک مارکونه لګولی شئ چې مثلا ناټیو ده، فلنټ ده، ایډوانس ده، انټرمیډیټ ده، بیسیک ده، کومه برخه چې تاسو سره سمون خو هماغه چیک مارک کړئ. مثلا زما پښتو ژبه ده چې دا د مورنۍ ژبه ده، ناټیو یعنې تر ټولو عالي لومړۍ درجه کې ده. دریم هم ناټیو لیکلې ده، او انګلیش چې دی مثلا انټرمیډیټ یعنې منځنۍ چیک مارک کړې ده. لاندې دویمې صفحې ته راځو. دویمه صفحه کې پوښتنه شوې ده do you or will you travel with any family member، آیا تاسو د کورنۍ غړی کوم تاسو سره ځي؟ پوښتنه په دې ډول ده. که یس وي یس ولیکئ، دغه نه چیک مارک لرې کړئ، یس انتخاب کړئ. دلته مو د فیملي غړو نومونه ولیکئ، مثلا مېرمن، اولادونه هغه ټول دلته ولیکئ مسلسل، او زیږیدو نیټه ورکړئ او تاسو سره اړیکه څه ده. مثلا لومړی ده مېرمنه ده، وایف ولیکئ. لور او زوی ته ډاټر یا سن هغه انتخاب کړئ.
که چېرته بیا فامیلي نه غواړئ نو انتخاب کړئ، دغه همداسې خالي پرېږدئ. Do you live or intend to leave your family members? Did you live or intend to leave your family member and your country of origin? ایا تاسو خپل فامیلي غړي په وطن کې پرېښودل دي یا پرېږده؟ هغې ځواب مثلا یس دي کړلو، د مور او پلار ورونو خویندو نومونه هم ولیکئ او د زیږېدنې ټایم هم ولیکئ او تاسو سره چې څه اړیکه ده هغه هم ولیکئ. مثلا په وطن کې مو څوک پرېښودلي دي، مور او پلار ورونه خویندې، هغه ټول باید دلته ذکر کړئ. یا یې پرېږدئ یا مو پرېښودلي وي، هغه باید ټول دلته ذکر شي. Why did you leave your country of origin? ولې تاسو خپل هېواد پرېږدئ؟ مثلا دلته هغه ځوابونه چې تاسو انتخابوئ، ستاسو مطابق هغه ځوابونه دلته شته چې تاسو انتخابولی شئ. مثلا ادر دی، ادر انتخاب کړئ، لاندې بیا ډسکرایب یعنې تشریح ورکړئ. ما دلته د تشریح چې ورکړی دی همداسې تاسو هم تشریح ورکولی شئ. دغه و د دریم نهاد فورم چې تاسو ته مې د ایډیټیبل یعنې وورډ فایل ته وړولو، کولی شئ دې نه استفاده وکړئ او خپل درخواستونه ولیږئ. نور مو وخت نه نیسم، د خدای په امان ښه وخت ولرئ. په خیر کې یوه یادونه کوم، مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي کې نور ټول خدمات تاسو ته وړاندې کړو. ښه وخت ولرئ.